توحید په کلمه سره راټول شي د قرآن په فیصله سره راټول شي د قرآن په فیصله سره کلتور او فرهنګ هر هیواد ځان ته ملي ارزښتونه لري او په پوره ویاړ او زحمت سره د خپلو ملي ارزښتونو ساتنه د سر او مال په بیه کوي. افغانستان د بیلابیلو فرهنګونو په درلودلو سره د یوه ویاړلي ملت په توګه په ګران افغانستان کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي ترڅو نړۍ ته د افغانستان د رښتیني فرهنګ تصویر وړاندې کړي. تیر 20 کلن اشغال په افغانستان کې د غرب هغه فرهنګونو ته لاره هواره کړې وه چې د افغانیت نامه ته تور داغ بلل کېدل، خو د اسلامي نظام په راتګ سره په ګران هیواد کې د افغانستان رښتینی فرهنګ په داسې ډول رواج کېږي ترڅو د افغانستان واقعي فرهنګ نړۍ ته وښایي. د قرآن په فیصله سره راټول شي افغاني غرور مو وساتئ ظلم. تاسې پوهیږئ چې لکه افغانستان چې یو غني تاریخ او یو باوقاره فرهنګ او هنر لري، نو دغسې افغاني لباس، افغاني پوښاک او افغانان چې د کوم توکي زیورات او لباس دا استعمالوي، دا هم ډیر غني، ډیر رنګین او ډیر پر افتخاره ده. بیلابیلو ادوارو کې کوشش سوی ده چې د افغانستان د خلکو دغه فرهنګي ارزښتونو ته زیان ورسیږي. مثلا افغانستان بیلابیلو یرغلونو ښکار ګرځېدلی ده په بیلابیلو ادوارو پیړیو کې. افغانستان د ورېښمو لار و، دلته تجارتونه پې کېدل، کاروانونه تېرېدل، دلته مهاجرتونه کېدل، خو بیا هم افغانانو له هغو نه تقلید نه ده کړی، بلکې خپل لباس، خپل دود، خپل رواجونه، خپل هغه عنعنات هغه یې ژوندي ساتلي دي. نو دغسې په تېرو 20 کلونو کې هم افغانستان باندې یوازې نظامي یرغل نه و، بلکې دلته فرهنګي، ټولنیز، اجتماعي حربې وې، یو پروژو په شکل باندې دلته استعمالېدلې چې افغانان له دغه ارزښتونو څخه بې برخې کړي. یو شمېر هیوادوال هم وایي چې په تېرو 20 کلونو کې د غرب له لوري پر افغانانو پردی کلتور تپل شوی و او په دې برخه کې اوس د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د توحید په کلمه سره راټول شي د قرآن په فیصله. بالکل زمونږ افغاني فرهنګ خو دغه کمیز پرتوګ دا خو زمونږ د مشرانو له خوا نه موږ ته راپاتې ده. باید له ښایسته ساده جامې واچو، ورسره خولۍ، لنګۍ او اسکټ، دا زمونږ پښتو د اسلامي فرهنګ نه. افغاني جامه خو یوازینی ښایست یې دا دی چې انسان پکې ډېر دروند سنګینه ښکاري، بل ټول مکمل ځان یې پکې پټ وي او د مونځ او اودس لپاره هم ډېر ښایسته ښکارېږي. دا زمونږ ستاسو د اسلامي عنعنات د کلتور د افغانستان کې باید هم دې څخه استفاده وکړو. دلته ستاسو په جواب کې به درته دا وایم چې موږ ته دلته زیاتره هغه خارجي میلمانه چې یعنې زمونږ ستاسو خپل افغانان دي افغانستان ته راځي، خپلو کورونو ته راځي یا د سیاحت لپاره راځي، نو بیا هغه هم موږ دلته راځي چې افغاني جامې موږ نه دلته اخلي، جوړوي ورته، هغې هم خارج ته وړي، ځکه د افغانیت یوه نښه سنګینې جامې دي. پیغام به ډېر په ساده جملو کې ورته وایم چې افغاني کلتور زموږ ستاسو خپل کلتور ده او پتلون او دا شیان زموږ د خارج له خوا نه دي. که هلته استفاده کېږي نو دا زموږ ستاسو د پښتو، د اسلامي او د افغانیت کلتور جامه ده، باید پاکه صفا ښایسته درنده جامه واچول شي. د قرآن په فیصله سره راټول شي د وحدت لاسونه ورکړئ مؤمنانو، د وحدت لاسونه. لباس افغانی کس یکی از فرهنگ مردم افغانستان است که پیران تنبان است و بعضی از دیزاین ها است که مردم افغانستان مورد پسند او را قرار می دهند و به خاطر که فرهنگ افغانستان رشد کنه او دیزاین ها را می خواهند به مردم جهان نمایان بسازند. از وقتی که امارت اسلامی به افغانستان حاکم شده، فرهنگ لباس افغانی بیشتر شده، مردم بیشتر از لباس افغانی استفاده می کنند. پیش از این مردم بیشتر از لباس غربی استفاده میکردند، ولی حالی که امارت اسلامی الحمدلله حاکم شده در کشور ما، مردم بیشتر از لباس افغانی، از فرهنگ خود ما استفاده میکنند. پیام به این عده از مردم افغانستانی است که باید از لباس غربی استفاده نکنند،
بیشتر از لباس وطنی ما و شما که همی پیرانتنبان است از این استفاده کنند که هم با حجاب است و هم فرهنگ ما مردم است. د قرآن په فیصله سره راټول شي د قرآن په فرهنگ افغانی ما و شما بسیار علی اعلی و کلوتیم چی قدر است. باید مردم ما و شما همین فرهنگ لباسایی که مثل که در جمهوریت پنتلون یا مینار استفاده میکرد در وقتی امارات که آمده اینا بسیاری که هست همین فرهنگ افغانی ما و شما استفاده کرده. ماشاءالله بسیار خوب میچلم، بسیار خوب یک لباسای خوب هم داریم ما مردم. افغانی فرهنگ د موږ او تاسو د جامه او خولۍ او د سنت تاریخي نه شروع کیږي. باید موږ دغه مراعات کو او انداسې خولۍ دي نور ګترونه دا شیان باندې کې موجود دي. د قرآن په فیصله سره راټول شي د وطن د آباد جهاد شروع. د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره په نړیوالو سټیجونو کې د اسلامي امارت د چارواکو ښکلې جامې نړیوالو ته د افغانستان د کلتور ښکارندویي کوي. د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته خو دغه 15% یا 10% شاوخوا چې دغه هم لله الحمد بیرته هغه خپل حالت ته راوګرځېده. ځکه دلته چې دا یو داسې نظام راغلی چې هغه د افغانانو د ارزښتونو، د افغانانو د فرهنګ، د افغانانو د دود، د هغوی د هویت د ساتلو هغه ویاړ لري. نو دغه نقصه چې کومې وه لږ هغه هم لله الحمد پوره ده او موږ او تاسې وینو په ښارونو، په اطرافو، حتی په بهر کې د اسلامي امارت کوم استازي چې ځي، سیاسي نمایندګان ځي، په غونډو کې برخه اخلي، هغوی له خپل لباس، خپل پګړۍ، له خپل کمیس او له خپل هغه سره یو هلته ګډون کوي. نو دا خپله د دې هویت او د دغه تاریخ د ژوندی ساتلو یوه نمایندګي ده. نو موږ مطمئن یو چې افغانان خپله د دې ساتنه کوي. هیوادوال همداراز زیاتوي چې د افغانانو جامه او کلتور ځانګړی دی او په کار ده چې افغانان د پردیو له کلتور یا فرهنګ څخه ډډه وکړي. د افغانانو مشخصه جامه و اسکارت، لونګۍ، خواله، ښې اصولي جامې چې دا د شریعت نه کم نه دي، شریعتي لباس دی. ښه غټ پټو څادر او د افغانانو دا کلتور دی. دا کلتور په د مخکینی حکومت کې ډېر تغییر کړی و. یعنې دوه تسخیمه کلتور ورک شوی و، یو تسخیم به پاتې خال خال. ما د اول نه په دغه شلو درویشتو کالو کې دغه د پلار نیکه دا لونګۍ مې نه غورځولی، نه مو دا څادر نه دا اسکرت غورځولی. دا مې اول نه خوښ دي، تر آخره به دا موږ سره وي. لباس افغانی خود ما که هست هم از نگاه راحتی خیلی برای ما راحت است و هم از نگاه فرهنگ. این فرهنگ ما از قدیم و قدیم است که پیرانتنبان است که از قدیم و قدیمی فرهنگ ما است که همیشه یعنی از هر لحاظ برای ما خوب است. هم از لحاظ افغانیت و فرهنگ که ما داریم نشان میده که یعنی کسی که پیرانتنبان میپوشه که لباس افغانی ماست فرهنگ ما رو نشان میده. دوم از لحاظ راحتی خیلی راحت است. ما که میبینیم مثلا فعلا در کالایی که ما هستم به خاطر عزیز که به خاطر یک لحاظ نیمه شخصی که با کار میکنم مکلف هستم که همچین کالایی بپوشم. غیر صورت ما خودم شخصا عاشق لباس افغانی خودم هستم به خاطر راحتی که داره. دنی فقر کی تخمونه کرل بستی لرو بر وړه هم سره راټول شي د قرآن په فیصله. موږ تاسو کالی استفاده کوو، واسکټ استفاده کوو او بالخصوص دا لونگی منگا تاسو زیاد استفاده کو. فرهنگ ما بسیار فرهنگ خوب است دیگه. همین پیرانتنبان همین چیزا بسیار راحت هم است دیگه نسبت به پتلون و بلوز این چیزا دیگه، چون اونجا چیزا مربوط به خارجی چیزا میشه دیگه، چون همین هم قطعی راحت است، هم خوب است بدرم فرهنگ ماست. این فرهنگ ما است، ما باید ایره بپوشیم و جوانای عزیز باید ایره بپوشن که پتلون بلوز با چی است کشور کفری است. ما باید فرهنگ ما است به دین اسلام یک خوب میگه، پتلون بلوز خوبش نمیگه برشان. این منگه تاسو افغانانو باید ډیر کوشش دایی چې لغه کالیس کله هغه پتلون که منگه با ډډه وکړو. یعنی خپل فرهنګ باید مخکې بوزو او خلکو ته وښیو جهانیانو ته چې موږ خپل فرهنګ لرو او موږ باید خپل فرهنګ سره راحت یو. نو موږ کله دلته که د نور څه فرهنګ استفاده کوو نو دا یې موږ تاسو په نفع نه ده. موږ تاسو باید خپل کالي واغوندو.
نو د ما خپله غوښتنه او ارزو مې له ځوانانو څخه دغه ده چې هغوی نور هم د دغه خپل تاریخ د ژوندی ساتلو او د خپل تاریخ د نمایندګۍ لپاره چې دوی یو ځای ځي په بهر کې یا نور ځای کې خپل تاریخ ژوندی وساتي، اول ته نمایندګي وکړي، استازیتوب وکړي. نو یوه لار یې همدغه ده چې افغاني لباس هغه په ډېر افتخار باندې واغوندي. که یو سړی په نورو هیوادونو کې پردي لباسونه چې هغه هیڅ نوع زیبایي نه لري، هیڅ نوع درنښت نه لري، نه په ظاهري لحاظ باندې نه په معنوي لحاظ باندې، نو د موږ او تاسې لباس او پوښاکو، لونګیو، کالیو، خولیو، نور څه چې دي هغه خو زینت ورکوي، ښه ښکاري او رنګیني ورکوي. که د موږ زیورات دي، که د موږ ښځینه جامې دي، که مردانه د نارینهو جامې دي، دا ټولې په دې باندې ارزي چې د هغې ښه تمثیل وکړی سي او ښه نمایندګي وکړی سي. د یادولو ده چې د افغانانو کلتور یا جامه ډیر پخوانی تاریخ لري او هر افغان ته ځانګړی ارزښت او مینه لري. په کار ده چې دغو ارزښتونو ته ځانګړې پاملرنه وشي ترڅو د پردیو له کلتور څخه د افغانستان راتلونکی نسل ژغورل شوی وي.